کابل کې د کرکټ پخوانی نړیوال لوبغالی د تمریناتي کمپونو لپاره په معیاري بڼه جوړیږي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په دې لوبغالي باندې شاوخوا 8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د کرکټ بورډ له خپلې بودیجې ورکول کیږي. د دوی په خبره دا لوبغالی به په ټولو هغو معیارونو برابر شي د کوم لپاره به چې دوی پخوا د مهمو تمریناتي کمپونو لپاره لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته لیږل. په کرکټ بورډ کې د لوبغالو د رغنیزو چارو مسؤل رشید زدران د یاد لوبغالي د معیاري بڼې جوړېدو په اړه داسې وایي. اوس څومره چې کرکټ پرمختګ کوي موږ اداره هم دومره په کارونه سټنډرډ کوي. ډېر تغیرات راغلي دي. د پاپ اپ سیستم په دې کې جوړیږي چې پاپ اپ سیستم په دوبۍ کې دی اتومات به د اوبه په وری چې د خپل بچګي او ټیټیږي به د ضرورت په وخت کې مونږ یو لوکیشن ته اوبه ورکولای شو کابل بندو هم هغه بل طرف یې بندولای شو. یو خدا ډېر سټنډرډ هغه د تغیراتي بل د سلوپ په برک به درته هم هغه معیار د سلوپ موږ په نظر کې نیولای چې په بلملاني سطح باندې د سلوپ او ګراس ان شاء الله د ګراوند به په خمیار باندې جوړیږي او د لوبغاړو د ډیماند په مطابق به جوړیږي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو څانګې یو تن کارکونکی حکیم الله احمدزی وایي کرکټ بورډ په تیرو 2 کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې لري. نوموړی وایي د دې لوبغالي سربیره یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم په معیاري بڼه د لوبغالو د جوړېدو چارې روانې کړي چې ځینې یې د بشپړېدو په حال کې دي. افغانستان کرکټ بورډ د اړوند څانګې په د هیواد په بیلابیل لوبغالو باندې کارونه روان کړي دي. په ننګرهار کې د شهید نجیب الله تاریخي په نوم کوم لوبغالی چې دی په ډیر مرکزي ساحه کې موقعیت لري. ډیر ښه لوبغالی دی له هر اړخه هغه ډیر ستر اهمیت برخمن دی. نو پیغمند کار روان دی لنی کمر غوسی کارونه بشپړ شوي دي. په کندهار کرکټ لوبغالي کې د 8 نیټونو یو دانه ډېر ښه معیاري روزنځای اکیډمي جوړیږي چې هغه کې به هم د سیمې لوبغاړو ته ډېر ښه اسانتیا برابرې کړي. د دې ترڅنګ خوست ولایت کې البته هلته ډېره ښه اکیډمي روانه ده جوړه شوې د پکتیا ولایت په لوبغالي باندې کار روان دی. د کرکټ یو شمېر شنونکي هم د کرکټ بورډ دغه اقدام ستایي چې په هیواد کې دننه د لوبغاړو لپاره معیاري لوبغالي جوړوي. دوی وایي کرکټ بورډ باید د لوبغالو د رغنیزو چارو کیفیت ته هم پاملرنه وکړي او د دې ترڅنګ دي په ولایتونو کې هم معیاري لوبغالي او اکاډمیانې جوړې کړي. او غوښتنه مو دا ده چې په نورو ولایتونو کې د افغانستان هم داسې میدانونه جوړ کړي ترڅو د افغانستان لوبغاړي نورو هیوادونو ته مجبور نشي. او بله غوښتنه مو دغه ده چې اکاډمیانې باید زیاتې شي په افغانستان کې ترڅو نوي لوبغاړي وروزي د ملي ټیم لپاره او نوي استعدادونه باید لاسته راوړي. افغانستان هغه هیواد دی چې په ډیر کم وخت کې د کرکټ په ډګر کې ستر نوم خپل کړی دی او نن سبا هم د نړۍ مشهور تجارتي کرکټ لیګونه په افغانانو ښکلي دي. د کرکټ شنونکي په دې آند دي که چیرته افغان لوبغاړو ته د کرکټ په ډګر کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې شي نو له شک پرته چې دوی به لا ډېرې سترې کارنامې وکړي او د خپل هیواد نوم به روښانه کړي. عزت الله احمدزی CMG کابل.